برچکی دومره ناوخته چې څه ټایم به راځي څنګه یې ښه یې څوک وعلیکم سلام زړه دې رانوخ کو بیا هم دال پخ کړی دي ما بس سم خیادیان هم رانه جوړ کړي دي نه خو چاته بل څه پخوی که نه دا مرور مې راغلو وایلولو لتې واله خیر ماشوم دی نه پوهېږي چندل مې دله وګنډل ښه خوشحاله شي زه هم ستا په سوزونو کې ګرځېدم ما چې څه حساب دی چې ده له کوم ځای کوشش ته وکړم نو زه ولې څه پسې تلم خو ستا د کار پسې تلم که نه څه خبرې په دې پټو کې رالم له اول خو راته مار راوخوته په دې چوکه مې مړ کړ یو لویه بلا وه څومره مار یاره تقریبا چې دومره خو به دومره مار خولئ یاره داسې دوقونه به دومره ما نه دروغ ستله مې صفا خبرې یاره بس دونه به اندازه ته داسې مې ته کتلې نه دي دا ځکه خو ایسارم شوم که دا خو راته نه وی چې کښېنه دې خوا سره وایي سر ته کښېنه وایي قربانو او بیا لاړمه وراندارې پیر صاحب لا تلې وي او که نه څه وویلې راته زه ګورې چاته رور ته مې خبره ونه کوي ډېر رسېدلې پیر دی ویم د دې مخ نه ده څه رڼا خېږي شغلې هغه له چې ورغلم مخې سره راته غونډلونه وي الله لمبر یې خو دله در نه کومال دې کې واچو چې سره خبره تعویض مې هم تیله راوړی او ما ته یې ویل ستاسو په کور کې وروره چې دا څه لانجې دي دا ما ته یې دا خپلو کسانو راباندې کړي او که نه ما نه مې دا بند ډېره سوځي دا ډېره مرداره ده پیر صاحب دې کې نمبر هم دی او دغه بیا به ورسره رابطه وکړو بله به لاړم شو پرې لمبر موبایل کې واچو خو پیر صاحب ګورې به هغه خپل ټیم دی په خپل ټیم باندې کښېني چې په موقع باندې ګیر کړي رینګ ورځي صبر ښه هیله الله اوچتې کوچتې څنګه پیر صاحب اوچتې کو ښه پیر صاحب زموږ څه مسله ده ښه زیاده درشو تاسو موږ له لږ لوکیشن ولیږو نو موږ به درشو صحیح ده زه په دې لمبر وټساپ دې بیا راولېږه صحیح ده صحیح شو پیر صاحب راته یو خبره وکړه څه وویل د خاوند یادوي د ده د سر د په چاړه باندې یا څه په کینچې باندې یو ویښته را دغه کړي هغه وایي په دې باندې به زه دغه کومه نو د ده ستاره به په ګردش کې شي او چې څومره مینه ده که نه د دې بلې ګنجې نه به وړې غونډه مینه به یې تا سره دغه شي ګوره لیوره زما خاوند خو اول نمبر دا ګنجې دی او بل خو د هغه په سر کې 3 ویښته دي نو هغه نه به زه ویښته څنګه کټ کوم که راباندې راپاڅېدم کارې ما درته ووایي چې کور د باندې ورانۍ بله بنده باندې راولي یو ویښته دې څه چاړه باندې راپرېږه مال یې راکړه یا به پیر صاحب له لاړ شو ته به وګورې که نه اوس ته همداسې کومه هغه خو داسې دي بس بالکل ته وایې که چېرته ایښي دي چې داسې تر عوام نه په خپل سر نه خواستیم د چمتار سړک جوړ شوی دغه یو ویښته دې پکې ډولوي نه که خو ته وایې که موټر وې ته سازه شوې ده هم ستا پیدا لټوم ستا خوشحاله شي زما دا کار هم کوه ګورې زه هم ستا پیدا لټوم بلې ګنجې ته ونه وې دومره مې بدې شي که نه یم چې ورته وګورم که نه او یو خو به بس په پیلې کې به یې په لمن باندې پودم پاکه کړي او ماله پکې چی راوړي د سره مې بیا سکم نه دغه مرداره باندې ګورې ماله چی هم پخه نه کړي بل اوس داسې کار وکړه نه په پوزه کې ګوتې مو او بیا دلته کې هغه لوښي م تاسو لیدلې پسې بیا راوسته مې دې چې وایم ماله کوله که نه لس بنه دانې م ورسره کولې والله کو مې کړې خودکشي به مې کړې وه که نه د راجولي خره مې راوسته دې کور ته یواسې به مې ولې پڼګایا کوله خو ډېر ډېر کلي څنګه ده نو دا ورور خو مې لیوني کړی وو وایي ټیکادار دی پلې مولی یادو او داسې انجې پمپونه دي او ډینګ پلیاز یې اخیستی ده او منځ کې هېڅ هم نشته هغه هم زه غولخور بیا ځمکه یادولی وي دغه صدریاب سره زوی ډېره بدمکه و هغه هم ته صدریاب یوړل اوبو دقه شان ناست دي ایستم نشته دی بل ورځ ما سره کېناست ویم راشه چې سپی درغون مې دومره سپږې پکې ښه بوی ته چې خور ته وبه دغه شان یې غرونه هغه نور خو له ګزاره کوي مشر ورور نه دی پلې مولا چې خوا کې دې تېر شو لکه د سوټو ټراک چې خوا کې دی داسې بوی نه ده او بله دا که نه او هغه بل ډول څه دی هغه بدرنګ غوندې دونه ویښته یم چې دي هغه چې وي که نه ته یې که ته کباب خو کړی دی دونه بدرنګ دا خو مې پلار ړوند تو هغه باندې سترګې پټې وي وایي دا دولت د ښځې په قسمت کې نو دغه زموږ د کور حال د دې کټ ته وګوره یو یې ولې جانې ماس کړی نو مونځ هغه کم دی کویم مونځ خو زموږ په دغه موبایل کې لګیا او بله دا مامې پرون نابل پرون چې راوسته او ما ته څه ویو زما ماما چې دی که دا د لندن دی او بل ورځ موږ ورته ویل لکه دوکان سبالاسته دی هغه سره چولو پلیټونه صفا کولو زه یې پېژنم داسې ښه ویښتې دي ته که د ګیا پاڼې پس تاریخې دی
ګوره لیونه دا خالد ورور سره یو تور بل په مخ تیر سړي ډېر بدي ښکاري کنه او ابال سره هغه چې په لار خوش ډېر کچر د میخې نه خالد څه خلکو ته ما په فلمونو کې کار کوم مې لکه ته خو نه ولې هغه یو ګناه بل څه هغه فلم کې مې کار کړی مې کې غوته نه وای نه مڅل خدي چې ورسو غوټه کوي دا ور وته ماټه کوي نه ول فلمونه کار کوي کنه خو د بنگالیانو فلمونو کې کار کوي سره مشي مینه دوانه لګیاوي یا سورې په کانولي او یا وسره د لګي شي باسونه دي نه ختمي بیا څه قسم وی لیور مې د ضرور په ذمه ده مشر رور په ذمه ده ګوره تپوس خشه هغه تپوس کو چې یاره د اشراق د موز د پسټیم کې پکار دي تاکي خدا خل نشته خپل جمعه ته نه دی خزي دادا زم خان کول مانولا دي ګوره چې قار شي به پورندایانو پسې بیل چرالي وای نو قاری کې بنو چې دې زنانه ته موږ دا سبق او دغه نه کوي څوک بوله راځي مولا بوله ولي کوته بس خبر لري روستر یو ما د جنې کتل دا ګلابات پر کې روح الله باج می ولا کتل دا خمورته مراد وی مراد نستړي تا ما کوم نشته کنه وای نه بس غم دې کړه دا خو درځي غم کړي هیڅ غم نه رورا به ګرځي په ایمانداري نه څوک په هیو کې شمار یو نه په شیو دا غم کوي دا وګوره دا غم نه شکر باز چې وی کړ ته خو د سنې نتینو نه تیرای دا خو د سندو بوجي راوړي که څه عادت دا دې سندل را جوړ کړ وګوره سنو دا خو په درو ورځې کوش کیږي دا پلاره کتر دا د میک اپ سامان نه راوړم وای دا خو لیوان شوی ګډي وډي وای څنګه څه پلازم لازم کې ورتي شوی دا شیشې دا چې نه ګورو وندار مې را باندې خپکیږي کور را باندې کور راځه کې نه لیوان دا نیونه شوی دی زه چرای کنه نه غونډه کوم دا زه سې شوی وګوره لیوان ګوره خځه ګوره دا ما خبره وره چیرې پخړې ده کنه چې ولې نه دا نه زهر بدل پاخه چې ولې نه د خدای ولا شي راشه کینه راځه خبره کوم عثمانه پرونه بل پرون پلاره خوشومه چې ناله دمو ته مال کدا خټه هغه پکې باله پروتو ولې شماړي یو خدا پردي خلکو بس سپکی موایا د دې رونه دی راګیر کړی دي سوچلو شو بس الله پیداوار دې کار څنګه دي که خسته دي او که بدرنګ دي دې ته د خیال خدای مګه دا ستا پس ان خاطر د خلک ور دوست ما بدنامي او وی ما سره سم شاهزاده دی ته ما ته دا وایي چې ته نن نو دا شی او په خیسو چې ته وایي چې دا څه لپاره تار اوسته وای ما کله پخ کړی دا دې کله چې په کړی دا بینن پخې دا لوخي بدی انځلي وړه بدی اخکلیو نشتا غرور د څه لپاره دی هغه د څه لپاره دی ستا ها خزي راځه مړ نه پیدا په ایمان د شکو تړکا وتا کورا والا ته صبر وتا ورګه او ما زما دی تا پښې دوه ګردان پټه حیا دی بوزي کنه تا کې آیا کم نه ماري پرېږي دا خزي د دې پایا کم ځای کار دی کینه لګانی حدث پراته ته دغه څه ډکل شوی او اوځه ورکه چې په خبره ورکه خري ورکه مردار کینه خزي سي مور را دا څه شی دی ورو زینه کنه ورکه کینه غیر چارګانو ډاکسه ورکه مرزي چرګي ورکه مرداري وګور سونه مردار سپیرا پرېږي دا سونه به بيزه تکړای کین راز کی والله دا پټه خپل چې وخان کنه تر څه کارو کسي یو 500 روپے سره نشته دی بله پکار می د شارع باندې قرض دی روزانه می د گریوان نه رانی شي په ایمان هغه صحیح لاره پرېدم په پټو کې په پول باندې روزم د دې 500 روپو د لاسه وی خاونه تا باندې سخت طریقو ماته نه وي نو تا ته چې وې مته خو را لوي خبي عزت کې خو یو خبر ورته کوم خیر بس دا کروزونه مو نور مناله او زه بدل دا کار خلاص کم نو ټیک د نه عالم خو چل تاسو په لګه باندې کار نه کی کنه یو عمرونه راځي یو دا غیبل رونه دي په ایمان چې دا غي خورونه نه دي سم غویان دي کنه شکور ته وګوري په کار نو شکور نه الله پاک برکت وایي زمارو خودونو روټې نه خټول 15 روټې خوري تارور خو ماته پته د معده خراب را خو ډاکټر یونس ته هاي د سکار د دماغ علاج کی عمر د معده علاج کی خبره کوم مال پیسې خلاص نشو بس دا موبایل دی دا خپل خرڅ کا ول جاري خپل کلم کوزه خرڅ به کما خرڅ کا او ګوره و مې دا بډو شپې 2000 روپو دی اسنه ټوله والی دا نه سټ راوته شپې 2000 روپو دی خدای دا به خرڅ کو هوتا ته خزي او خبره کوم نه نه زما چرته زی دا زما دا بیجان یاد عمر شکه ما د ګوري نو عمر شکه دي تیر په نوزي ولی
هغه خو ما جنې کتل ما تا ته نه ویل چې رحول الله باجی مې کتلې والله ټیک ده.